د ګناه د وجې نه د انسان دا زړه نه دی دا خیرن شي خیرن. کله چې ګناه وشي د انسان نه نو د ده په دې زړه باندې څه دی یو فرشته راشي یو تک تور ټاکې پې ولګي. کله چې د یو انسان نه ګناه وشي فرشته راشي د ده په دې زړه باندې څه دی یو تور ټاکې ولګي تور ټاکې. نو چې کله دې توبه وباسي د ګناه نه توبه وباسي هغه ټاکې څه دی هغه ختم شي. او که ده توبه ونه ویستله د ګناه نه نو سبا ورپسې بیا څه دی بله ګناه کوي. نو چې بله ګناه وکړي هغه ټاکې نه دی هغه ورو ورو زیاتېږي. حدیث کې راځي چې دومره ګناهونه دی کوي توبه نه وباسي د ده دا زړه نه دی دا د ګناه د وجې نه څه دی بلکل زنګ ونیسي زنګ. او کله چې خدای مکه دا زړه زنګ ونیسي د ګناه د وجې نه نو د ده بیا جومات ته زړه نه کېږي. په ده باندې بیا د الله کلام بد لګي په ده باندې بیا د رسول الله خبرې بدې لګي په ده باندې بیا دیني خبرې بدې لګي. ولې هلته د ګناهونو د وجې نه د ده زړه ته څه لګېدلی زنګ لګېدلی زنګ. او اورېږي د کله چې د زړه ته زنګ ولګي د ګناه د وجې نه د ګناهونو د وجې نه دا زړه په دې زنګ کې بلکل څه دی تک تور شي. تاسو نه تپوس کوم د دنیا کې مونږ ګورو که نه اوسپنه نه ده چې دې ته زنګ ولګي نو بیا د اوسپنې نه دا زنګ په څه طریقې لر کوي په څه طریقه لر کوي اور کې. لوار چې کله د اوسپنې نه څه شی جوړوي لور ته جوړوي بیلچي ته جوړوي رمبې ته جوړوي هر څه شی ته چې جوړوي نو لوار څه کوي د دې اوسپنې سره چې د اوسپنه باندې زنګ وي نو په اور کې کیږي په اور کې کیږي په اور ورته بلي 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 او کم اور باندې نږدي تاسو به کتلي سم تیز اوري چې داسې نږدې ورسره ودرېدی هم نه شي. د لوار پکې سره دا اوسپنه کیږي نو چې بیا دا اوسپنه ښه ګرمه شي ښه سره شي بیا ورسره څه کوي انشاءالله بیا ټاکوي. وخي یې که نه وخي سټک ورله راولي سټک ورله رابغی تر دې پورې چې هغه زنګ نه دی هغه د دې اوسپنې نه ختم شي. نو د ګناهونو د ختمېدو د ګناهونو د دې زنګ د ختمېدو یو طریقه څه ده هغه اور دی. خدای دې انتې بچ وساتي. او دویمه طریقه چې په دنیا کې ده په دنیا کې هغه ده توبه. هسې شی ده لکه توبه. کله چې تا نه ګناه وشي خطا در نه وشوله توبه وباسه ستا د زړه نه به هغه د ګناه توروالی ختم شي. او که نه تا توبه ونه ویستلې د ګناه نه نو ستا دا زړه د دې ګناه د وجې نه چې ستا په دې زړه کم تور داغ لګېدلی دی هغه داغ نه دی هغه به زیات شي او بیا څه دې زنګ ونیسي. نو هلکه ګناه وشي خطا وشي نو بیا به سرې توبه وباسو. او حدیث کې راځي کتابونو لیکلی دي کله چې یو ګناهګار بنده توبه وباسي چې خدای زما توبه ده زه به بیا ګناه نه کومه زما توبه ده زما استغفار دی خدای زه بخښنه غواړم. حدیث کې راځي وایي چې کم سړی توبه وباسي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. وایي چې څوک توبه وباسي د ګناه نه وایي توبه ویستونکي داسې دی چې ګویا داړو ګناه کړی نه داړو ګناه